الله رب العزت په سورة احزاب کې ډېر ناشنا زیری الله ورکړی دی. وبشر المؤمنین، اے پیغمبر دی مؤمنانو له زیری ورکا. او څه زیری ورکا؟ دې ته غوږ کېږده او موږ الحمدلله ټول په الله ایمان لرو او الله دې موږ داسې مؤمنان وګرځي لکه څنګه چې الله غواړي. او دا زیری ډېر د خوشحالۍ دی. ځکه ما تاسو ته د بیان په اوله کې وایي چې اصل خوشحالي خبرې دا دي. وبشر المؤمنین بأن لهم من الله فضلا کبیرا، او زیری ورکه مؤمنانو ته چې الله رب العزت به په دوی باندې لوی فضل کوي. څومره خوشحالۍ زیری زیری ورکه مؤمنانو ته چې رب العالمین به په دوی باندې لوی فضل کوي، فضلا کبیرا. ها ما ته اوس وایي چې زیری صرف دنیا کې نه دی. دنیا کې تاله زیري درکړو تا واورېدو، اوس د یو سړي نه ساه وځي دې ځای له راشه. مرګ زنکدن دا ټولو ته پروت دی، په ډېرو راغلی دی، زمونږ نمبر دی، خو لازم به دا وخت یو ورځ راځي چې زمونږ نه به دا ساه وځي. هغه ځای کې م یو زیری شتي. هغه ځای کې څه زیری دی؟ رب العالمین وایي په سورة فصلت کې ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، کومو خلکو چې دا ویلي دي چې الله زمونږ رب دی او په دې بیا ژوند تېر کړی دی نیغ روان و. ما تاسو ته په اوله کې ووایي چې دا زیري د هغه مؤمنانو دپاره دي چې هغه څه مؤمنان دي، هسې د خولې خبرې نه دي. دا هغه خلک دي چې دعوه د ایمان یې کړې وه، وایي موږ ایمان راوړی دی او بیا په دې خبره نیغ روان او مرګ پرې راغی. تتنزل عليهم الملائکه، د مرګ په ټیم کې چې کله دنه ساه ویستی کېږي الله وایي ملایک راشي د بره نه. دا ملایک الله ولې رالیږي چې دله زیری ورکړي. هغه زیری د مؤمن بنده دپاره څه دی؟ الا تخافوا ولا تحزنوا، مه یېرېږه د را روان ژوند نه او مه غمجنه کېږه په وروستنو پسې. څومره خوږه خبره. اوس ساه زموږ نه وځي، لازمه موږ یېرېږو چې را روانه مرحله به څه کي. نه مه یېرېږه، را روانې مرحلې نه مه یېرېږه. ښه شاته بچي پاتې شو، دنیا پاتې شوه، بوډا پلار بوډۍ مور پاتې شو، هغې غم مه کوه. هسې څومره خوش قسمته بندګان د الله به د دنیا نه تلي چې دا ورته د مرګ په وخت کې ویلی شي.